نه یو ښه پلار ثابت شوم نه یو ښه زوی ثابت شوم ټولو قریبانو ورټلم ټولو انډیوالانو د مجلسه څه ولاړ کړم چیرې چې د خوارۍ دپاره ولاړم کار هم نه صورته پیدا یعنې زه دونه بېبخته یم یعنې زه د هر چا د اوږو بار سولم خو یا زه نور د حالت نه سم زغملی په زړه کې مې دننه اور بل دی هر ځای چې ځم مرګ هرې خواته چې ځم کار و روزګار نشته سکت چه شکای رسی څه پکې غاړه ته خو دې غاړه ته خو دې رسی چیرته لیونی څه به ده ته سکت چه شکای ته لیونی سوی اعصاب دې خراب دي ځان وژنه کوې دا څه کوې ځوان سړی یې په ځوانه ځوانۍ ځان وژنه کوې شرم وکړه یا وکړه ته څوک یې وروره ته څوک یې تر اوسه پرې خو زما پوښتنه هېچا نه کوله زه چې کور په کورو ګرځېدم فابریکو په فابریکو ګرځېدم زما پوښتنه هېچا نه کوله نن چې دلته خپل ځان ته سزا ورکومه ته څوک یې وروره زه اخر چیش وکمه زه کومه خوا وکمه څه مشکل لرې خو سړی یو چا ته مشکل ور وایي دوستان به لرې قربان به لرې مور و پلار و ورونه به لرې په دوستانو کې داسې څوک نه لرې چې تا ورته ویلي وای زه دا مشکل لرم دا ستا د مشکل حل دی چې ځان پانسۍ کې ځان مړ کې وروره ولاړمه در فابریکو پرې ولاړمه در کارخانو پرې ولاړمه در هوټلانو پرې ولاړمه چې یو ځای د کار دی هلته ولاړم خو هېڅ ځای ماته کار نه پیدا کېدی هیڅ ځای ماته نه پیدا کېده د بلې خوا په روړو پر سر اخیستی یم زه چیش وکمه زه ماته یوه دغه لار راپاته ده چې هر دوست دروازه مې ورټکولې ده ماته د ماښام د ګولې پیسې نه راکوي ماته د ډوډۍ پیسې نه راکوي پلار مې مریض راته پروت دی اخر زه چیش وکم پر کومه خوا وڅغلمه د دې مشکلاتو حل مې دلته پیدا کوي ای ساده زه پوهېږم ستا زړه درد کوي کار نه دی در پیدا سوی نو دا خو هم د الله لاره نه ده چې ته راسې رسۍ راواخې وروره دلته ځان وځړوې دغه د الله لاره ده ته ګوره ځوانه ته راځه هلته کښېنو په قرار به خبرې سره وکړو الله پاک جل جلاله لوی مهربانه ذات دی یو لار یو حل لاره به وباسو وروره ته راسې مجلس سره وکړو بانډار سره وکړو او دغه یې د حل لاره نه ده دا ایسته که دا رسۍ وغورځوه راځه ته پرېږده وروره ته راځه وروره ته راځه زما ورور یې ته راځه هی ځوانه زما دې زړه راخوښ کړي زما زړه دې راخوښ کړي دا چې ساله مه کول دا چې چی کوله زموږ ځوان راخطا کړي ځوان سړی ځان وژنه دې کوله دغه نو اوس د حل لاره ده خو د حل لاره به ورته پیدا کړو خو ووایې دا که زه اوس نه وای در باندې راغلی او ما ته نه وای ننداره کړې نه مې وای لیدلی نو خو تا به را ځان زړوي وژېږي ځان ته ځوان یې ته د ټولنې د ملا تیر یې ته مسؤلیت لرې د خپلې کورنۍ مسؤلیت لرې د خپل ملک مسؤلیت لرې د ټول افغانستان مسؤلیت پر ما او پر تا او پر دې ځوانانو ولاړ دی او ته بله لار تا ته نه سوه پاته رالې ځان وژنه دې کول رسۍ دې درک شي دورو غورځول نو دا که زه نه وای در باندې راغلی تا خو ځان وژي به راوه ځان وژنه دې کوله دغه اوس د حل لاره ده چې دې کوې ځوانه په هر څه پوهېږم وروره په هر څه مې سر خلاصېږي شکر لیونی نه یم نشې زه نه کومه په هر څه مې سر خلاصېږي خو د شپږو میاشتو راهیسې نه ما یو کار پیدا کوي نه ما یو روزګار پیدا کوي نو بله مناسبه لار نه سوه راته پیدا ولې چې مشکلات مې ښې پر سر باندې پراته دي دغونه ستونزې دغونه مشکلات چې بیخي زه تا ته اظهارولی نه سمه نو په دغه خاطر ډېر بس شیطان کافر غلبه را باندې وکړله نور مې بلا غوښتله چې هر څه ته د پای ټکی کښېږدمه ګوره ځوانه خبر به یې یا به نه یې خبر چې دغه ځان وژنه نه ده دا سړی چې ځان وژني یا ځان پانسۍ کوي دا چې په قبر کې یم کښېږي ورځ در قیامته به ته مري وژوندی کېږې مري وژوندی کېږې دا لږ عذاب دی بیا به زه پوښتنه درڅه وکړم وروره چې مشکل اصلي د ادب مشکل څه دی تعلیم لرې علم دې کړی دی نه دی دې کړی ته دا راته ووایه چې تا تعلیم کړی دی که یا یو کسب یو کار لرې که نه لرې یا ما تعلیم نه دی کړی او بل کوم داسې کار و کسب مې هم نه دی کړی چې په هغه کسب زه اخته سم بس کله روزانه کله چی شي کله چی شي خو زما اصلي هدف دا و چې زه په یو کارخانو په یو فابریکو په دې شیانو کې اخته سم چې زه خپلو خوبو هیلو ته ژر ورسېږم نه دې تعلیم کړی دی نه کوم کسب لرې نو ته راولاړ سوې د اوله سره بس هغه لوړې زینې ته ځان پورته کوې خېږې چې با ژر مثلا ژر پیسې پیدا کړم ژر خاصم ژر حاجر ده دا پیسې دا رقم نه پیدا کېږي پای بره دغه د حل لاره سوه چې تا درختې رسۍ وروځو ځان دې زړوه
وروره خو کسبونه سته کارونه سته په کوچنیوالي کې به دې یو کسب ته ځان ورچولی وای اوس به یو کسبکاره وای یا به دې تعلیم کړی وای مکتب به دې ویلی وای دیني سبقان به دې ویلي وای دا خو بیخي ښې لارې دي ښه کارونه دي نو ته بس نه دې تعلیم کړی دي نه علم لرې او نه یو کسب لرې او غواړې چې په کارخانو په دې کې ځان دا ژر راپورته کړې خو په هره کارخانه کې چې ډېر معاش دا یې 10,000 دا یې 8,000 ستا د کور چلاو درکوي بلابود خو نو تا ته هغه پروفیسري نه درکوي نه تا ته وایي چې مثلا ته راځه دلته د ټکه منیجر سه یا د کارخانې حسابونه ته راکوه خو ته تعلیم و علم نه لرې نو سړی داسې کمزوري فکر نه چلوي داسې کمزوري کار سړی نه کوي ځوانه 10 کارونه سته د اوله ټکه اخري زینې ته مه غورځه کرار یې وایه وځې نه بلابود کېږه الله پاک جل جلاله پر موږ ټولو مسلمانانو مهربانه دی الله پاک مهربانه دی کارونه به سم شي د خیره سره ته ښه وایه وروره خو اخر دا کارونه کله سمیږي اخر د زما حالات کله بدلون کوي 6 میاشتې 7 میاشتې کېږي چې د یوه فنسدي کار ما نه دی کړی نو اخر به کله د هر څه سمیږي زما وروره دا ګرده دا ستا د فکر منفي نتیجه ده چې ته دا هلته رسولی یې ته دا بازار ته نه یې تللی د شفاخانې ته دې سر نه دی ورسته کړي په دې شفاخانه کې څو ګوډان څو ړندان څو ټپیان پراته دي په دې ښار کې څو ګوډان ړندان شلان ګرځي خو دغو انسانانو ته وګوره ته باید دغه له د الله پاک جل جلاله یو لوی نعمت دی یو شکر یې ادا کړې چې روغې سترګې یې درکړي دي روغه ژبه یې درکړې ده روغ لاسونه یې درکړي دي روغې پښې یې درکړي دي په غوږو اورې ځوان یې تکړه یې ماشاءالله نو ته ولې دا رقم منفي فکر چلی دا اوس کار دی چې یې کوې ولا انډیواله ستا کور ودان ډېر ښایستې او پر ځای خبرې دې راته وکړلې کاشکې داسې خلک ډېر شي چې تر څو یو نیم خلک د داسې غلط کارو څخه راوګرځوي ډېرې ښې خبرې دې راته وکړلې او ما ته هم دا احساس وسو چې که چیرې زه نه یم نو آیا زما د پلار ناجوړي به جوړه سي که چیرې زه نه یم نو زما اولادونه او زما کورنۍ غړي به څه کوي خو دا اوس راته معلومه سوله ډېر ښه دې وکړله چې زما دې سترګې راخلاصې کړلې او د یو مسلمان او بل مسلمان دغه حق دی چې یو بل باندې دغه مهرباني وکړي نو اوس وکړمه چې شی د کار دپاره ته یو فکر را یو نظر راکړه خو راته ووایه زه چې شي وکړم اوس کوم کار وکړم دا ته چې کوم فکر لرې اوس ګوره د سد ځای ته رالی نو هر مؤمن مسلمان باید یو د بل سره مرسته وکړي دا چې ته ما ته نظر راکړه یا ما ته ووایه دا ولې ټکي سړی د اخري زینې ته نه ورځي نه خیږي زه به یې کومک سره وکړم دا ستونزې او دا مشکلات چې ته وایې دا هر سړی لري زیم لرمه هر مسلمان هر ورور یې لري دا ستونزې دا مشکلات نو د ستونزو د مشکلاتو سره باید موږ تاسې وجنګېږو د ستونزو د مشکلاتو سره موږ تاسې باید مقابله وکړو دا ونه کړو چې رسۍ راواخو او درخچې ته یې واچو ځان وځړو دا یې د حل لاره نه ده یو د لاس ګاډۍ به در پیدا کړمه څوم په پورو کې غر کړم پروا نه کوي زما رجې به 1500 هغه ډېرې چې ولاړې سي دا یې 2000 افغانۍ بالا به نه وي کرار یو میوه جات ور واچوه یو مالټې و ام و یو بادرنګ و یو داسې یو شی مې ور واچوه پر یو چوک کې دروه د مسلمانان کورو ته مشابه مال زیوړي در صدا شان خدای پاک مهربانه دی د لاس لري سبا سلوټر لري سي د سلوټر سره به یو کوچنک دکانګي سي د دکانګي سره به کاروبار سي د خیر سره ژوند به برابر سي خوشاله به خانجه به د پلان نه جوړي به خدای پاک در جوړ کی ستا مشکلات به خدای در حل کی د کور غلا به برابر سي ډوډۍ به برابر سي الله پاک جل جلاله وای تا رکعت که زب برکت کما ته چې کله په تشویش کې سي ته چې کله په مشکلاتو کې ولویږې الله پاک جل جلاله وای ما سره په رابطه کې سه د الله رابطه به زه در وښیم د شپې پر 1 بجه پر 2 بجې راکښېنه ښه صلات تسبیح لمونځ تهجد لمونځ الله پاک جل جلاله ته کوه الله پاک جل جلاله ته دعاوې وکړه الله پاک جل جلاله خزانې ډکې دي الله پاک غني دی الله پاک هر څه لري الله پاک ته خوند ورکوي چې مسلمان د شپې پر 2 بجې راکښېني او داس تازه کړي او 2 رکعاته نفل ورته وکړي یا تهجد لمونځ ورته وکړي او الله ته وژاړي لاس ورته پورته کړي چې یا الله رزق راکې د حلال روزي راکې یوازې ځان ته لا دعا مه کوه ټول امت محمدي ته یې کوه ټول مسلمانانو ته یې کوه ټول همسایګانو ته دوستانو ته ټول ملک مسلمانانو ته یې کوه چې الله پاک دې ته رزق روزي د حلالو زما سره ورکړي ټوله یادوه الله پاک جل جلاله په دې ډېر خوشحاله کېږي ستا مشکلات به حل سي الله پاک مهربانه دی وروره فکر مه خرابوه کور دې ودان وروره الله پاک دې دا دنیا واغه دنیا در سمه کړي او چې رښتیا سي الله پاک ډېر مهربانه دی او ای در مور پلار مهربانه دی وګوره دلته زما څه اوس یوه ډېره غټه تېروتنه کېدله ته راته رالې نو دا د الله پاک مهرباني ده او ستا بیا هم کور ودان چې ما زما سترګې دې راخلاصې کړلې او زما سره کومک او همکاري کوې دغه کوم څه چې ته ماته برابروې که 1000 سوې که 2 سوې دا پر ما باندې پور دی چې هر وخت مې کوم په 100 شپې کې در پوره کړې کوم په 1 میاشت کې دا پیسې به زه بېرته تا ته در کوم ګوره وروره پیسې
پیسې مشکل نه لري هغه یې راکړي نه راکړي هغه زه نه په دې دنیا رسواړم نه په هغه دنیا چې خپل رړۍ دې برابر کړه خپل کاروبار دې برابر کړي دا کوم چې ما تا ته ویل چې ما د الله پاک جل جلاله عبادت کوه تهجد لمونځ کوه که تا زه علم نه لرم تعلیم مې نه دی کړی که جنۍ زده ګوره په دین کې شرم نشته هیڅ شرم په دین کې نشته نږدې مسجد امام ته ورځه چې زده یې که ورته تهجد لمونځ څنګه کېږي هغه به درته وښیي صلات تسبیح لمونځ څنګه کېږي هغه به درته وښیي د نفل نیت څنګه دی هغه به درته وښیي شکر ښایسته ښایسته امامان لرو ماشاءالله امامان صاحبان په دې ډېر خوشحاله کېږي چې یو مسلمان ورسي او د څخه پوښتنه وکړي او د یو نیکه د الله او د رسول لار وښیي دا بیخي د خوشحالۍ خبرې دي دا بیخي ښایستې خبرې دي یاره کور دې ودان خدای دې خیر درکړي زما وروره کامیابه اوسې کامیابه اوسې الله دې درکړي الله دې خلک دې خدای ډېر کړي رب دې کامیابه خدای دې آباد لره چې هر خدمت چې زه تا ته خپل نمبر درکوم د هر مشکل هر خدمت چې ورور دې درته ولاړ قربان دې سم هر وخت یې ورور درته ولاړ دی الله دې غم راکړي ډېر خوشحاله سوم راځه د زړه سره راځه مننه چې هیواد میډیا ګورئ